او ځان په مسلکي شکل باندې ورسوي. هغه مراسم چې په همدې موخه نیول شوي پکې د شیخ زاید پوهنتون رهبري سربیره استادانو محصلینو او د دوی د کورنۍ غړو ګډون کړی و. د شیخ زاید پوهنتون علمي مرستیال سید اسماعیل روحاني فارغانو ته د مبارکۍ ترڅنګ د زده کړو په ډګر کې د لا پرمختګ او خپل مسلک ته د خدمت توفیق غوښتنه وکړه. ښاغلي روحاني وویل چې هغه دردونه او ستونزې چې زموږ ټولنه ورڅخه ځورېږي د هغې څخه راویستل یې ستاسو ایماني او ملي مسؤلیت دی، نو باید خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ. په پوهنتون کې پوره هڅه کړې ده چې د کاریکولم تطبیق کړو، د محصلانو ټول حقوق هم ورکړو. بیا خامخا څه ستونزې به وي، موږ متوجه یو هغه ټولو ستونزو ته. خوشحاله په دې یو چې موږ تقریبا څه کم 2000 شاوخوا محصلین فارغان ورکوو او دا ټولنې ته د خدمت په موخه په مختلفو برخو کې مختلفو رشتو کې خدمت ته وړاندې کوو. تقریبا د دوی رشتې په تخصصي شکل په 10 رشتو کې موږ فارغان ورکوو دلته. بل لوري هغه فارغ شوي محصلین چې د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل د استادانو څخه مننه کوله او دغه راز دوی د اړوند چارواکو نه غوښتنه وکړه چې دوی د خپل مسلک اړوند دندو کې وګمارل شي. ډېر د خوشحالۍ احساس کوم چې موږ داسې غونډه کې ګډون لرو او دغه زموږ هیلې او تمې وي چې دغه ورځ راسي او موږ یې ولمانځو. له دولت نه مو غوښتنه دا ده چې موږ ټول فارغ محصلینو ته که په تېر وخت کې که په اوس وخت کې په خپل مسلک او په خپله څانګه کې د کار غوښتنه ترې لرو. چارواکو څخه مې دا هیله ده چې موږ ته د راتلونکي کې د کار زمینه مساعده کړي او همدارنګه د موږ دغه زده کړې چې کومې دي له علمي څخه عملي یا تجربوي زده کړو ته ډېره پاملرنه وکړي او همدارنګه موږ ته په آینده کې د نورو زده کړو چې د ماستري برخه کې د همدارنګه د ډاکټورا برخه ده په دې برخه کې موږ ته زمینه مساعده کړي تر څو موږ زده کړې نوره پراخه کړو او تر یو کچې ورسېږو. د یادولو ده چې سږکال به شیخ زاید پوهنتون د بېلابېلو ښوونځیو څخه تر 1400 محصلین فارغ شي چې په اړوند برخو کې به ټولنې ته خدمت کوي.